سلام عرض ادب حضور شما دوستان و علاقمندان برنامه سینما. مسرت داریم که یک بار دیگر در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه. با امید صحت و سلامتی شما و موفقیت های روزافزونتان هستیم. دوستان، در این برنامه خواستیم که صحبت های داشته باشیم از رحمت الله خوستی، یکی از دایرکتورهای فیلم های پشتوی که نخستین بار اینا فیلم های پشتو را دایرکت و کارگردانی کردن و همچنان فعالیت های دیگه که دارن. نخست شما را خوش آمدید میگیم به برنامه سینما. بفرمایید، حرفای شما را میشنویم. ډیره مننه ګرانه. زه هم په خپل وار خپل نیکی هیلې تاوده سلامونه د ملي تلویزیون ټولو لیدونکو ته، هغه که د هیواد دننه دي او که د هیواد څخه بهر دي، وړاندې کوم په دې هیله چې ښه صحت ولري، خوشحاله وي، په دې هیله چې شپې ورځې په خوښۍ ورباندې تیرې شي او په ورځنیو چارو کې بریالي. خوستی صاحب، صحبت از این شروع میکنیم که در آبان وقتی که شما آغاز کردین به هنر سینما و دایرکت فیلم ها و بعض سریال ها، چقدر شما اکادمیک پیش رفتین، چقدر علم آموختین در این عرصه؟ از او گذشته ها صحبت بکنین، بعد از او باز میایم روی فعالیت های فعلی تان. ډیره مننه. موږ کله چې تلویزیون ته راغلو، دلته موږ کار پیل کو، نو په هغه وخت کې اکاډمیک زده کړې دننه په افغانستان کې نه وې. یعنې د پوهنتون په سطحه د سینما او د تیاتر کوم رشته نه وه چې لوستل شوې وای. د هغې وروسته بیا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې پوهنتون کې ځای ورکړل شو. خو خیر، موږ چې راغلو دلته زه ډېر داسې کمکی ځوان وم چې راډیو تلویزیون، راډیو خو وه البته، تلویزیون په خپلو خپرونو پیل وکړ په 55 کال کې. او 55 کال کې زه د ملي راډیو تلویزیون د هنر ادبیاتو د پښتو څانګې یو ډېر وړوکی ممثل وم چې هم داوطلبانه شکل و. کله کله راتلم چې دلته ډېر ملګري لکه زلیخا فخري، فضلي صاحب او کاتب پاڅون و عنایت شفق و جمیله وردگ و دغه خلق نامعک زیرک دلته ممثلین و. یعنی اول که آمدین شما فقط اساستان علاقه بود، به اساس علاقه آمدین؟ بله. شاید که بعد از او بله، مینه خو په اول کې تلویزیون نه و، د راډیو د ډرامو داستان سره ما ډېره درلوده. او د ډرامو داستان کله چې د راډیو نه خپرېده، نو موږ به دغه راډیو چېرته و چې پیدا کړه، بیا موږ ډرامو داستان ته غوږ نیولی و. هغه تمثیلي بڼه یې موږ ته ډېره خوند راکوه. حتی دونه ښایسته ډرامونه داستانونه وو، فولکلوریک داستانونه وو چې موږ به هغه صحنه په خپلو سترګو تصویروله، لیدله به مو. دونه ښایسته ډرامونه داستانونه وو. بیا ما م ویل مالې کله به دغسې وي چې زه په ډرامو داستان کې کار وکړم. بیا چې راغلم دلته تلویزیون نه و. تلویزیون چې خپل کارونه پیل کړل، نو د لومړي ځل لپاره ضیا منصور که ژوندی وي، الله دې ژوندی لري، د پوهنتون نه خلاص و، د تلویزیون په سیاسي او اجتماعي څانګه کې کار کوو. د یو څه شی کړی و، د عزیز نسیم یو اثر و په نوم د غوړملي. دغه اثر یې ترجمه کړی و، بیا یې اداپ کړی و، بیا یې راوړ که را شما تصویری بسازین دیگه. بیا نو عزیز استاد بسیدو، سید مقصود اندربی چې یو څه په خارج کې هم زده کړې کړي د پروډوس په رشته کې. بیا نو زه و عبدالله پتنګ او عمر دغه هغه مو سره راواخېسته د غوړملي فلم. نو څه کم 10 منټه د فلم و. بیا نو استاد بسیدو، سید مقصود اندربی ډایرکټران وو. او دا فلم لومړنی فلم و چې دلته د تلویزیون، د ملي تلویزیون د پردې نه خپور شو. که او خودت بودی دیگه؟ زه وم، حاجی محمد کامران و، عبدالله پتنګ و د عمر په نوم یو ځوان. بسیار خوب است. تقریبا زما په ارشیف کې کم از کم یو 19 فلمونه دلته د پخوا د وخت نه دلته پراته دي. ښه زلمی، ته خو هم یو څه ووایه. ما مه پوښتئ صاحب، ما ډېر جنایتونه لیدل دي، خو نشم کولی چې تاسو ته یې ووایم، ځکه چې تاسو ته به ډېر دردونکي وي.
یوه ډېره جالبه خاطره ده چې اولین فلم چې ما ډایرکټ د ناشناس یوه سندره وه بله ناروغه یاره بلا دې واخلم داغ د خدای ما را باندې وینه و ناروغه یاره بلا دې واخلم او هما مستمندي هم د دې فلم لومړی اولینه اکټوره وه چې دلته ما سره یې کار وکړ بیا فریدې انوري هر چیرې چې وي خدای دې ژوندی لري دی راغله وایي ما فلم ته می وینم خو صحیح صاحب ما ولې نه راځه خو دغلته سټوډیو ته راغلو دغلته چې راغلو دی دغه تصویرونه ولیدل وای خوسته صاحب دایرکتر میشی و دایرکتر هستی از این بابت ما هیچ کسی در بخش پشتو نداریم که دایرکت کنه و از این بابت کار کو نو بیا ناشناس راغی ډېر عجیبه خاطره ده د ناشناس صاحب چې دغسې ورته وکتل د فلم ته ناروغه یاره بلا دې واخلم دغ د خدای ما را باندې ناشناس صاحب هر چیرې چې وي خدای دې ژوندی لري وای خوسته صاحب د ما په اړه خو چا تا ته گزارش نه دی درکړی مال نه ولې وای دغسې یو انډیوال مې و ملګری مې و یو همکار مې و دا ناروغ شوی و شفاخانه کې و زه د دې لیدو ته ورغلم او چې څنګه د شفاخانې نه روغتون نه راووتم نو دا سندره مې په رادیو افغانستان کې ناروغه یاره بلا دې واخلم داغ د خدای ما را باندې وینه مال زه فکر کنم چې زما قصه تا ته کړې ده او ته دغه تصویر جوړ کړی بسیار خوب است یک صحنه فیلم میبینیم باز برمیگردیم صحبت ها را ادامه میدیم ناروغه یاره بلا دې واخلم داغ دې خدای ما را باندې وینه او ناروغه یاره بلا دې واخلم. خب میایم سر فعالیت هایی که در اواسط کارهای هنری تان شما شروع کردین کدام فیلم ها را بعد از اینکه در عرصه سینما داخل شدین اما تو آمده در دهه‌ای که جدید شد بخیر تحول آمد کماکان امکانات هم در تمام عرصه ها به دسترس قرار گرفت شما هم کدام فعالیت هنری داشتین کدام فیلم جور کردین ما تر هغې پورې چې دلته وو تر یو او یایم کاله پورې کم از کم تقریبا 18 فیلمونه په ارشیف کې موجود وو خو بیا هم د وخت په تېرېدو سره بعضې فلمونه شاید له منځه تللي وي خراب شوي وي کوالټي رزلټ له لاسه ورکړی دی ځکه چې ارشیف خو منظمه هوا باید ولري خو بیا د یو مشکلاتو له امله بعضې مواد خوندي ساتل شوي او بعضې له منځه تللي دي د هغې وروسته بیا موږ پېښور ته لاړو پېښور کې بی بی سی یو پروګرام جوړ کړو په نوم د نوی کور او نوی ژوند خانې نو زندگی نو دا په پښتو دري و نو په اول کې چې جوړ شو یو دوه رولونه ما مختلف ولوستل بیا په 15 کال شپږ کال کې یو رول و په نوم د ملک ادم خان بله چون درام رادیویی را کلگی میشنید او طول آوریده صاحب په کل حالا اگر بگوی خودت هم نقش ده و نامی که در فیلم داشتی حتما علاقمندا و متنای ما میفهمند با گوش همگی آشناست نو بیا د ملک ادم خان کې تقریبا یو شپېته کسان راغلي و امتحان اخیستو بیا زه هم ورغلم هلته چې کله دوی اډیشن یا امتحان واخیستو نو په همغه لحظه یې ماته ویل وایي خوسی صاحب ته مه ځه دغه رول ولوله ستا دی مبارک دی شه بیا ما هملته رول هم ولوستو نو د هغې نه تر دې دمه په د بی بی سی نوي کور بله نوي کور نوي ژوند کې د ملک ادم خان په برخه کې دغه رول مسئولیت خودت است او صاحب زه یې لوبوم نو بیا تقریبا د یو اتیایم کال را په دې خوا چې کارزی صاحب راغی دلته حالات تبدیل شول تغییر شول بیا نو موږ خوست ته راغلو په 15 کال کې په خوست کې ملي تلویزیون یوه څانګه جوړه شوه چې د دې څانګې زه البته هم مسؤل مدیر وم د نشراتو هم پروډیوسر وم هم ډایرکټر وم ځکه چې په خوست کې داسې مسلکي څوک نه و څوک نه پوهېدل حتی بیکګراونډ د لایټ سره د ډیکور سره د دې سره څوک نه اشنایي نه درلوده نو د هغې وروسته تقریبا 22 کال کې زه دلته ملي تلویزیون ته راغلم او دلته د پښتو برخې د ډایرکټ په صفت یا ډایرکټر په صفت در جریان کاری خود کدام فیلم جور کردین نکردین؟ بله په خوست کې مې تقریبا 3 فیلمونه جوړ کړي دي یو بې اجله مرګ دی چې تاسو ته مې هم ډېر پخوا سپارلی و شاید تاسو خپور کړی څو وارې خپور شوی دی او یو جنتلمین دی چې د سرکونه جوړوي ترمیموي پیسې څونه وهي څونه مصرفوي شکل کمدی خو نداره لري یو جنگ و جګړه هم لري داسې یو څه هغه لري په آخر کې یو لوکس تعمیر د هغې بودیجې نه چې د سرک جوړ کړی دی یو 4 منزله تعمیر اخلي دغه مې جوړ کړو او یو په نوم دی دا ولې چې نوی زما تر لاس لاندې دی البته
ما وعدم کړی ده چې بله امیر داواله به ما هم نه بود چرا که پیشمان نیست و نشرم نشده خپور شوی نه دی نو ما د مقاماتو سره م اړیکه ونیوه ما له کچېرې کې ګوري ودې ګوري عاید دې ورته وټکي کچېرې کې وي چې زه یې درته ډالۍ کړم تحفه یې درکړم نو دا درې فلمونه موږ دلته په خوست کې البته د خوست د ځوانانو نه په هغسې یو محیط کې چې خلک وایي چې خوست کې امن نشته امنیت نشته ولې نه هلته امن شته امنیت شته هنر شته ادب شته کلتور شته او خلک د هنر سره ډېره مینه لري خوب همی است که جهات مثبت ما شما انعکاس بدیم و کارکرد ما و اثر ما دارای یک پیام عالی باشه بسیار خوب است زه خپلم ما داسې فکر نه کوم چې خو ځوانان به وتونیږي چې سینما ته راوځي ولې تاسو که فلم وګورئ واقعا وبوایئ چې دا خلک مسلکي دي ولې هلته مسلکي څوک نشته دغسې موږ فقط مو علاقه که هست د مینې محبت له لارې چې دوی د هنر سره لري موږ راغوښتي دي او موږ ته د سینما په پرده لوبېدل دي خب این فیلمتان تکمیل نشده گفتین تکمیل ده تکمیل است تکمیل ده هست یگان صحنه‌ایشه که باز ما نشر کنیم بس نو که ستاسو خوښه یو برخه به بیا په اختیار کې درک یک بخش میال اگر ببینیم یک قسمت کوتاهشه که هم مستندسازی شه و که باز بینندگان بگوین که واقعا صحبتشون به اساس کارکردشان است ولی نه یا صحنه رو میبینیم باز برمیگردیم خپل ارمان به ګور ته یوسې ګور ته دلوره پوه شوې که نه ښه زلمی ته خو هم یو څه ووایه ماما پوښتې صاحب ما ډېر جنایتونه لیدل دي خو نشم کولی چې تاسو ته یې ووایم ځکه چې تاسو ته به ډېر دردونکي وي باز هم خوسته صاحب با ما هستند و حال صحبت میکنیم در ارتباط به این که اینا چقدر تونستن از طریق می ساخته های سینمایی خود یعنی فیلم ها شاید سریالی را هم ساخته باشن و اینه در جریان نیستم خوستی صاحب از این صحبت بکنین که فیلم های شما تو علاقه گرفتین کی را کاندید بکنین و این در یک رقابت سینمایی گذاشته شود و شما بتونین از آدرس فیلمتان یک توفه یک تقدیرنامه یک تندیز گرفته باشین در این مورد هم میشه روشنی ډیره مننه ما یو فلم په نوم د عزت کاندید کړی و اولین فستیوال اطلاعات و فرهنګ په کار اچولی و چې د هغې نه ما دوهمه جایزه م اخیستې ده نه پوهېږم چې شپږ شپېتم کال دی که اووه شپېتم کال دی وخت یې رانه هېر شوی دی همدا ډول ډېر افتخار کوم چې د سینما په ډګر کې ما د ریاست جمهوري د ډاکټر صاحب نجیب الله په امضا 2 مډالونه اخیستي دي او کولی شئ د فلش لارې زه تاسو ته درکم او اچولی شئ ویې ګوري خلک د هغې تر څنګ د ځوانانو سازمان د هغې وخت د ځوانانو سازمان نه ما 5 مډالونه اخیستي دي چون موږ هم ځوانان وو کار مو کړی و فلمونه مو جوړول او د هغې تر څنګ تر دې دمه تقریبا د ولیانو د نظامی ارګانونو د ریاستونو او د وزیر صاحب د اطلاعات و فرهنګ چې یو وخت کې رحیم صاحب و تقدیرنامې مډالونه ستاینې لیکونه د مختلفو مؤسساتو نه ما ترلاسه کړي چې جمع تقریبا 11 که 12 ته رسیږي نام خدا یعنی زیاد گرفتین شما برادر تقدیرنامه‌هایتان قابل قدر از کارکرد خود این کارکرد و این فعالیت‌های هنری تثبیت میکنه که کی شایسته و شایان ای است که تقدیر شود حالا کدام فیلم روی دست ندارین که برای به سویه خارج از کشور در جشنواره‌ای که برگزار میشه وجه کاندید شود والا فکرتان هم نمیگرده ایت موضوع نه شته یو سناریو مې لیکل ده د ننواتي په نوم که څه هم دغه سناریو د هنر ادبیاتو رئیس و آمره و عمومي رئیس صاحب د رادیو تلویزیون اندور صاحب هم نقش دارن کړی ده امضا کړی ده او د وخت د تقاضا مطابق هم لیکل چې باید جوړ شي در ارتباط با فرهنگ حتما در ارتباط با فرهنگ و او د مرګ او ژوبله د بخښنه او عفو کول د قتل قتل د په اړه کې ده چې یو څوک غواړي یو څوک وژلی دی یو څوک وژلی دی بالاخره هغه د خپل سیوري نه هم ډارېږي د خوراک په وخت کې هم ډارېږي چې بیده وي هم ډارېږي چې ویښه وي هم ډارېږي واقعیت جامعه ماست دا بالاخره تصمیم نیسي چې زه باید لاړ شم د هغې نه بخښنه وغواړم کیدای شي ما وبخي
ولې په لاره چې راځي دا تشویش ورسره وي چې که ما مړ کړي که ما ووژني خو بالاخره کله کورنۍ ته رسېږي په پښو کې ورته لوېږي وایي قاتل زه یم ما بخښې او که نه مې بخښې او پلار یې هم قسم خوړلی دی چې زه به ستا قاتل وژنم او وینه به یې څښم نو داسې یو عجیب غریب حالت دی چې په پښو کې دښمن ورته ناست دی اول ته یې قسم خوړلی چې د زوی قاتل ژوندی نه پرېږدم نو دا به څه ډول حالت وي چې وای بخي او که پرېږدي خو بالاخره دا چې په ننواتي ورته راغلی دی په پښو کې ورته ناست دی او په غېږه کې رانیسي نیسي وایي ته زما کور ته راغلی زما زوی یې ورځه ما بخښلی نو هغه پیام بسیار عالی و مثبت حدیث شریف هم دی چې وینه په وینه نه پکېږي که نه نو دوی هغه خپل زوی هم بخي او دغه قاتل هم بخي ورته وایي ورته ژوند کوه چې مینه په مینه نه پکېږي مینه په وینه په مینه پکېږي بسیار خوب است ما منتظر هستیم بخیر نو کېدای شي که ما بودیجه هم پیدا نه کړه کېدای شي د خپل شخصي مصرف ور باندې وکم او دغه فلم زړه هم دی چې فستیوال ته یې کاندید کړم بسیار عالی خوستی صاحب بیایم سر همی فعالیت های فیلی سینمای کشور قبلا گفتیم بعد از تحولی که ایجاد شد کماکان تغییرات آمد در تمام عرصه ها یک تعداد جوانای ما هم یک سلاسا آمدن و در سینما داخل شدن فیلم ها و ساخته هایی که از فعلا فعالیت هایی که فعلا صورت میگیره در بخش پشتو دری بسوی ملی و بین المللی چقدر از منظر شما از دید شما چون شما تجربه‌ای که دارین در سینما خود تجربه بالاتر از علم است در برخی موارد واقعا چی فکر میکنین دا خبره چگونه ارزیابی میکنین دا خبره پر ځای ده وایي تجربه د علم مور ده که هر څومره علم چې وکړي چې عملي ډګر ته نه وي تللی ډېره مشکله ده ډاکټر هم که د سترګو وي که د معدې وي که د غوږ وي که پزې وي چې هر څومره علمي لوستي وي چې کله عملي ونه ګوري ورته مشکله ده پخوا موږ تخنیکی وسایل ډیر کم درلودل محدود مو درلودل دلته موږ ته راغلو یو ټیک به موږ چې ایډیټ کوو په ډیرو مشکل به موږ پیدا کوو او به مو ایډیټ کوو و شکر الحمدلله هر څه ډیجیټل دي کمپیوټري سیستم دی امکانات ټکنالوژي او کیمرې ډېر پرمختللي کیمرې لرو تخنیک پرمختللی لرو مونتاژ وسایل پرمختللي لرو خو هغه څه چې موږ یو شل کله پخوا لیدونکو ته ورکول هغه هنر هغه مینه هغه محبت هغه زموږ د خپل افغاني کلتور او فرهنګ چې موږ پخوا خو د سینما لري هغه اوس دلته نشته هنر شاته پاتې دی تخنیک مخکې تللی دی پخوا هنر مخکې و او تخنیک شاته کردیم بله تخنیک شاته و بسیار خوبه ولی بدبختانه دلته ډیر خلک د شوق له مخې د علاقې له مخې چې هغه د ډایرکټ په باندې نه پوهېږي په لایټ نه پوهېږي په کامره نه پوهېږي یا مثلا په بیکګراوند نه پوهېږي کومې صحنې لپاره څه ډول بیکګراوند وي څه ډول لایټ وکارولی شي بله بله کلش مفهوم داره ولی بدبختانه چې موږ د هالیوود او بالیوود یا د پاکستان یا د ایران څخه تقلید کوو یو څه شی هغه څه چې زموږ په ټولنه جامعه کې نشته موږ یې لیدونکو ته ښیو چې دغه زما په نظر چې لکه مخکې مې چې وویل تخنیک مخکې هنر شاته اوس هنر شاته پاتې کېږي همدا علت دی چې زموږ فلمونه نه معیاري کېږي نه نړیواله سطحه څوک ګوري او علت دا دی چې زموږ خپل د افغاني رسمونو رواجونو نمایندګي نه کوي خود همگام بسازیم سطح خود را آگاهی و مهارت و استعداد خود هم بله همتراز با تکنولوژی بسازیم بعد از بتونیم که از تکنولوژی یک استفاده بسیار معقول کرده بتونیم تا یک اثر و یک فیلم ما بیننده داشته باشه سینما د ټولنې علم ادب فرهنګ کلتور او تاریخ ژوندی ساتي بله دغه سینما چې موږ په اختیار کې ده موږ د نن ورځ باید راتلونکي نسل ته پرېږدو چې نن ورځ په دې ټولنه کې په دې جامعه کې څه وو شل کاله مخکې دلته څه وو دېرش کاله مخکې څه دا باید په تصویر راوباسو راتلونکي نسل ته موږ بدبختانه چې پناه وړو ما درته ویلې اروپا ته موږ پناه وړو هالیوود او بالیوود ته چې دا نه موږ افغاني هنر ورته ویلی شو نه افغاني فلم ورته ویلی شو رای حتما رای بیرون رفت از این مشکل هم بله ولی نه شما هست که پخوا موږ دلته بورډ درلودو په رادیو تلویزیون کې افغان فلم کې لیکوالانو بورډ به و سناریو به چک ولیکل شو سناریو به ورکل شو هغه شپږ تنه اته کنه لیکوالان به ناست وو دغه سناریو به یې ولوسته چې زموږ د اسلامي ټولنې د افغاني ټولنې سره مطابقت لري او که نه پیامش چگونه است چه پیام داره اوس بدبختانه هر یو مؤسسه ما چې اورېدل تقریبا په افغانستان کې 193 هنري مؤسسې دي
چې نه افغان فلم ته څوک مراجعه کوي، نه رادیو تلویزیون ته څوک مراجعه کوي، نه سناریو څوک راوړي. هر څه چې زړه غواړي په هر سطح چې زړه غواړي هماغه کار کوي، او بیا سینما په اجاره نه شي، سینما کې فلم، چې دا زموږ یوه ډېره منفي ضربه ده ټولنې ته، جامعه ته، هیواد ته، افغانی کلتور فرهنگ. خب اگر از جهت مثبتش فکر بکنیم، مثبت اندیشی بکنیم، با وجود می کمی و کاستی که است، یعنی فعالیت ها فعلا چشمگیر است، قابل قبول است، به تناسب خوب همه امکاناتی که ما داریم، که باز آزرده نشه تعداد اشخاصی که در عرصه سینما کار میکنن. که زه دا وایم چې کله هنر تر دانګو، هنر د سینما د پردې لارې ښایو، په هغه حقیقي شکل یې وښیو، مصرف هسې هم کوو. بله ولې هغه څه چې زموږ په ټولنه کې نشته هغه ولې وښیو؟ هغه چاته ښایو؟ د څه دپاره یې ښیو؟ ولې ښیو؟ زموږ په ټولنه کې نشته. راځئ چې څه لرو په دغې ټولنه کې، که لوږه ده، که تګه ده، که جنګ دی، که زورواکي ده، که غلا ده، که فسق ده، که فساد ده، که بم ده، که انتحار، هر څه چې وي دا یې په حقیقي بڼه وښیو، نه په ظاهري بڼه. خب دوستان، باز هم میریم یک قسمت از فیلم خوستی صاحب میبینیم، باز برمیگردیم صحبت های خود را ادامه میتیم. با ما باشین تا آخر برنامه. در اخیر برنامه هستیم. اگر کدام گفتنی باقی مانده باشه و یا ای که خودشان کدام گفتنی داشته باشن، میتونین که شما شریک بسازین با هموطنان ما، با علاقمندانتان، ما هم میشنویم. بس نو کتاب پوښتنه کړې ما به جواب ویلی، زه به نو څه ووایم، خو دلته چې موږ دغه د ملي تلویزیون ته راغلي یو، د ډایرکټر په حیث راغلی یم، ډایرکټر په صفت راغلی یم، نو یوازینۍ غوښتنه مو دغه ده چې بس تاسو مقاومت موږ ته زمینه مزایده کوي چې موږ وکولی شو ښه فلمونه، ښه سریالونه، ښه ډرامې یا تلویزیوني نندارې لیدونکو په خدمت کې کو او لیدونکو ته یې وړاندې کو. نمایشنامه را خود دارین، ما همیشه میبینیم از طریق تلویزیون، از طریق برخی برنامه ها نشر میشه. ماشاءالله نمایشنامه های شما خب فیلمونه، سریالونه، ځکه چې لیدونکی ډیر زیات، حتی تاسو بهرني تلویزیونونه وګورئ هغه په سریالونو ولاړ دی، په فیلمونو ولاړ دی. نو موږ که نور هم دلته خپل تولید ولرو ډیر ښکلی بشه. اگر ما تولید خودی داشته باشیم از طریق خود و داستانهای ما هم بسیار زیاد است، از اجتماع خود داستان داشته باشیم، اقتباس بکنیم، نوشته بکنیم، او رو به تصویر بیاریم، یک عامل جلوگیری از تهاجم فرهنگی هم میتونیم. به گفته خود شما هم دقیق فرمودین. از حضور شما یک جهان سپاسگزار هستم. شما آمدین، با ما صحبت کردین، بعضی صحبت های مسلکی کردین، راز دل گفتین. با امید ازی که کشور ما، مردم ما و شما سینماگرای ما امکاناتتان به حدی برسد تا تولیدات بسیار خوب داشته باشیم، سینمای کشور ما به قلای موفقیت برسه. انشالله که یک جهان زمینه مساعده و انشالله موږ وعده کوو خپل هیوادوالو ته چې موږ به ښه فلمونه، ښه سریالونه جوړوو. زه هم له تا نه د تخنیکي ملګرو نه، د پروډیوسر او د سټوډیو ملګرو نه یوه نړۍ مننه، او د لیدونکو نه هم مننه چې د دمه زموږ سره وو او زموږ خپرونه یې ولید. تشکر میکنم دوستان. برنامه ما ختم است. با امید موفقیت و سرفرازیتان. الله نگهدار.